نه نو وستم تاسو دا کله دي روای درو باسم دا ترتیب خوبونه کې یلکه زه بریګه د وجه نو زه کومه تر قللیا زما غم د سړی نشته څوکي انا وای تاسو په سوتل کې می صاحبینو زه دلته څنګه وکما سوتل کې او سوتل کې نه خلک په ما ډېر بارونه کوي یم داسې کار دی اختر راغی یا څوړ دې پاتې وایه جامې صفیې واسکټ ګلوبند او خسته تسمې نه یاره او چې دله یو ګاډي والم په هغې کې پکې ګرځې نو څنګه به وي وایه دې ښه خبره وایي دا چې ګوله څه تر قللیا پتا دې ته مو وخاص دا د نظام خل جوړ کړي ته وایي دا اوسني بچي دي اوسني بچي تر قللیا دا سوی مقتل دی چې زه په زړو کې تېروم زما جامې زړې وي زما چپلې زړې وي زما پکول زوړ وي زما واسکټ جوړ دي بچو دې که نه تاسو خو عزم دا وخت باندې تېر دي مینګاله کوي چې اکسل کې ګرځي دا دماغ را د مخ خرابوه تر قللیا دا چې چلو که چې پاسه ځان لم پیدا کړو مال یم را پیدا کړو یم نه علیواله نه زما څه کار دي چې ستا دا یم خدا څه دی یم داسې یار مې که نه که پخلاګانې مې چویو کړه دا هون دوکانونه به د چپکم خو ګوره بیا به وایي وایي ما له وجهك دا كان انت تعال نادي دا ته وایې که نه چې په لاس ګاډۍ باندې ټیپل نشي خرڅولی ساګ نشي خرڅولی چې ته نور څه نشي کولی چې ته ما له اوس غلاګانې کوې نه طالبان که کارونه کوي مور پیال نه به یې کړي وو ښه همداسې کار دی دوکانونه به یې وامه بیا به ګیلو ته ځان نیسي ته تعجب یې نه تعجب یې ولې ته د هغوی پوندو ته هم نه رسې سر خوړې دي په دا خو ورسره تللی یم که نه ښه نو سور یم د باندې نه دی شوی که نه چې ته نیکۍ کار خو درنه نه کېږي یم دا چې ګوره داسې کار دی که نه زما نوم به ته کېږي او زه چې وپېژنم بیا نه پیدا کېږم خو د چا نه به غیبېږي زه درپسې مقناطیس په جیب کې ګرځوم پوه شوې د ځمکې د تل نه م دې وباسم هغې سره زما نه لګي بیا ما وباسي همداسې کار دی چې چاته مې لېږي نه چا ته دې ولېږم په پیسو ویسو هم وکړه که نه نشته نشته ځه په دې کلي کې ګرځه خلک د سرسایي پیسې ایښي ځه ولې زه تا ته اوس خیرات خور ښکارم څو په خپله خو خیرات خورې زه به د خیرات ګټې ته کښېنم څه که نه مه خو درته کله نه لګېږم چې زه مزدورۍ ده څه خو کوم دي اوس خیرات نو زه اوس خیراتونو ته کښېنم زه لاړم تا ته مې نوې خوشې تړم ګوخر سرسایي پیسې ویستې او ځان له تلم او ځان له بیا سالم وایسه په تا دې ماني سرخوړلیا لا دا خرچینم دومره کار خراب دی زبرګه روژه ده د 1 روپۍ درک نه لګي خو دا مړی تا یاد د سید نواب زوی دا راته وویل چې دا د کوم چل شروع کړو صرف پیسې اسمان ته ښه جوړي او لکه د ګندګي روانې داسې کار دی دا زما سټایل دی خو همداسې کار دی چې ته مو ته دماغ مې کار نه کوي که شکر راباندې کوې که غلا راباندې کوې او که چسټون راباندې وخې بیا له دماغ خراب کړي دي په مزه که چایان ونولې دا پردي سرونه واسه دومره آسان کار نه دی خدای دې بیخو بیا دومره څه دا نه چا مخکې مه وایه کار به بل وکړي او بدنام به پېتي مله دغه نه یادم چرګوټو یادوم سرونه ښه ولې پلار د چرګانو خپې سرونه یې کړي چې وروڼو چې پاکې کړو نه مال همداسې کار دی ما له اختر ډار څه نه دی یاره وی ځان له را پیدا کوه که نه لار دی وایي دا خو ښه خبره خو سپین ګیرې سړی دی نو د خدای نیکبخته په کار دا وه چې دغې پلار له تا جامې او څپلې تسبیح ښکلې سپینه ټوپۍ دا دې ورغه شو چې بابا مونځ او دس کوو ما ته دوا کوه نو چارخوټکه نو ته پلار نه غواړې ماله نو ته هم راته نصیحت کوې یاره هغه ودونو ټکورم که نه او دا نه په بکس کې ایښي دي نو ځان له بل واده کوم پرېږده دا خبرې زه ساده ګل پسې ورځو زه ګیم بدله برابر کړم خرچه بدله زه پیدا یاره مډم د خاص ځه چې ځو راځه خیر ډېرې سختې دي بیخي خراب دومره سختې دي که نه چې ټوله روژه پکې تش ګوپي وخوړو او ګوپي خو تش هوا ده څه روژو کمزوري کړو او څه د ګیس کمزوري کړو او دا یې بیا به د ګوپي مسافر راوړی نو اوس که دا جي ته چې تا نه ډز وباسمه که له ځانه ډز وباسمه بس یم خیر شپې ورځې جنت ته لاړ شي نه دا ته چا ډز وباسې بچي خیر خو دې که نه راځي سلام علیکم وعلیکم السلام هسې سوچ پې کوم وایه د روژو داسې ډېر زیات خراب کړمه ته ګوره مخ په دوه ګوتې پاتې نه شو ډېر بیا داسې کار دی که نه دا کې باقي د خوراک زیات شته نه
ته دونه خوراک وکړي چې بیا کټ کې پوکې نو ما دې به کار سو تا ما لکه چې غړو کې ته وکړې امی سو ایا جره په شیره کې سوچ غړې جوړې دي نه بچی ته خو د ګوپي قابل نه دا شکر وباسه چې په دې روزه کې مې دا ویلي او ګوپي ته ګناه مه کوه ستا خپله بچی کې ډېر زیات او که نه دا چې دا دا کوي دا شپه باندې الله بخیر دې بچی ښه بچی دی چې مونږ او داس کې ته مونږ او داس کې سال شي ما خرج په دې کټ او خوځي دا چې کله زما زمي سپې اړې کو بنالي ما خرج بس خوې سکیما بس باندې بس کار وکړه چې ګوخه خاطی جن پیجنی ابو بسری هغه ټول دې پیجنی دا چې کار وکړه چې هغه سایوخ کړه او ما ته رین کړو زوی دی وریکا ویلال بشي سایه مته اوالي وريو خبر مې یا ساته پټي به کی چاته وای په لاره ولخه هغه څه به خبرې دي یا بچی زمون وزن سکار دی هغه سایه اوخ کې اوته تیراوه هغه ټول مې د جنگوري یا بچی کوئی سړی وزنګي او کدي جنګي او وی پیشا او الله پیشا ستا هغه سکار دی بس دا ذکر دی کنه صد مګولان غره بچی دې خلکو باندې ښه اوري چې څوک سکي هغه به کوي چې سکي هغه به دی یا به خبرې وي جواب بیچاره خسته دا دي کله ما بیګانه ګوبي نه پخوا یا بچی نو ګوبي کې څه چل دی نو ګوبي کې څه چل دی اکثر د شپې به کټ کړه پاتې دي ټول څه وای دې خبره کوي بچی خو زړه دې مشرو چې سایه سوري کنه چې څه واچو د خیره زرا زنا وخت شابه درته وې کله شکو ماما یم کله شکو ماما خو ته زکه وسلېما چې بریت خشته بریت حرکت کړل د خدای ظالمه چې خیرات زکات ورکې سرسایه ورکې نو کور ته پسې وړه خلکو ته داسې مه چېرګه پلانکي راولېږه او ډنګري راولېږه اوس به په کوم ځای کې ګوره چې ته په کوم ځای کې ناست یې چې تا ته پلان به رالېږه چې سرسایه پیسې راکړه په خپله ولاړئ که نه خانجي خو چې ټک شي ته په ما راشي ما څه کوي خو هغه نه سرکوزي ولې ټک ورکړو چې ټک یې پکې راوستو نو مجبورن مې بیا دغه کړل یو خاصه دا خبره پرېږده دا راته ووایه چې سرسایه کسان مسان خو برابر کړه که نه ویم خانجي ټوله تیلې ډکه وه بس نیمې ته ورسېدی یو او نو به ټول نیس مندې نو څوک هم یم په برې باندې هغه کمترې ناستې دي که نه ویم ابوی ته هم دانې واچه ښه ورې ما باندې د دوی د مخه باندې دار وز راغلی ده ښه که نه ورځمه خانجي ورځمه خو ما وی چې دا کسان فارغ کړمه نو بیا به ورشم یو ښه صحیح ده ساده ګل ګورم چې روزي کنه بیا به نور لږ سمو څنګه ده ور وته هم اسلامي ما السلام علیکم کاکا څنګه خیر دی کې جوړي دا داسې کار دی کنه چې په یوه ځای کې څه کوې نو پروژه کې خدامونو سکه روزګاری شکر دوزګاری او به دغه موږ 10 کروڑ روزه نیسو کنه او ما یو چې ساده ګل به کوم کور دی یاره ساده ګل خو مې د خوب را پاسو او امې لګو هغه خان پیژنې هغه چې کړي ay sari hadi kana ya tu kasa ja aku sasaya ok kena kana au we chegun kila sasaya wal نو ما پسې رنګ کړو دوی دې ولېږه چې خپل حصه یوسي هلکه زوی دې ولېږلی دی ولې تاسو نه مو د غولا په پته لګېده موږ خو ته نه وو خبر خو اعلان کړی نو ساده ګلو څه شو ساده ګل خو مې ولېږلی اوس تر وختي ته یاره تقریبا داسې یو لس منټه خو به کېږي رسېدلې وي نو بیا حضرت ټیک ته کاکا مو داسې کار وکړې دواړه ورشې تاله هم درکړي دله هم ورکړي که او ساده ګل هم ورکړي بیان یې کړه ګزاره هم پې وشي او که مردکین زموږ خو په درک نه لګي چې دواړه ورشي خوشحاله ځه مخې دې رڼا شه یو کار وکړو خپلې به هم ترې راوالو او د ساده ګل نه به هم چپاو باقي چل مال راځي راځه واپس ور بیا برېت ونه وی ښه پرېږده مړه برېت نه وي د برېت کله نرو منچونه سر شوي چې د خوراک وو خو بیا به راوخېږي کورنۍ فصل دی که دې کدو ته اوس ګوره دې زما بېزتۍ پسې راغلی دی خو ته څه پسې راغلی زما برېتو پسې راغلی نه په برېتو سړی نه سړی کېږي نور ځان سړی که بسه کینه ته ما ته ووایه چې ته را کوم ځای ښایسته جج لکه د لاهور د کشمیري چې ما خپل عدالت ته راوستې چې دا فیصله د برېتو توکه ته سره راغلی نو ته دا که نه چې برېت داسې برېت داسې که دا زما برېت دی سرکوزي بس برېت زما ته نه دي او غم یې تاسو سره دي ای د خدای ظالمه چې ریښته دې نه تیاره تورې نو نه ښکاره کېږي دې خو راکړه دا د ورسه اوس راوړه 300 روپۍ ما نه
کیږي سرسایه 300 روپۍ کپا زه پلار لري ما دې ویل سره سیاره زکات پیسې دی راوړه کوم نه غیږ سره هغه ما نه برابر کېږم دا والا 300 کېږي لکه 900 روپۍ کېږي خو زم چې ځا دربان یو ستا شو زرو دا زر دی خپل شو دا زر چې داري راغتر شو ښا په کې راځي هزار ځکه کو کشمیر کې او یو ډیر خپل واځه کوم وای مې څه دا نه خبره کوم نه مې په ګورو خو ګورم اورا څوک چې خیرات زکات یا صدقه ورکړي سرته پیسې ورکړي کنه نو کور ته پیسې وړي نو کور ته به سوال یاد لګي چې هغه لنګي خان دی غواړي راشه زکات او سرته پیسې دی درکړي دا څه مګه په قلار کې نه مړومبې چې دا سرسایه او زکات ورکړي په خپل خاندان کې به ورکړي خو زما په خاندان کې نسبونه چې نو کتل ګیر شاپیره ته تاسو نسبن کار شوي ما دروړو خو خټې وي ګنې ما د کلاشون کو دا ټول شپه باران لري شوی یا ته کله بسکټ نه جوړ شوی چې تبا ختم شي او ما بهږي خدای تعالی نه دی چوچا ته وګورې په خپل حجره کې راغلی مونږ ته دغه کوي او ته مې سردار سره بړی راوځي دا ربړی دا کې دا وځي تا اخر ګور درکی ها مې به ولې اسلیشن نه ولې حاجت ته دا خبره پرې ته ماته دا مخ دی خواګه الله ذلیله کا کده دا پټی کې اوس ما په شرمونو شرمې الته خلکو ته چې ملک زه تا ورنه مخه دا کیره او دا څه کار دی او زه ورشه شابه دا ضرور سره ها دا به زره سمه خو یا سره بوېګا او ما خو نه زه اګه نه مې ده ډېر ستې سم نه هغه پچکا د سم په سړی کې نه وې با سره به جرم شابه ټول پوجا پلار دیم پوښتا نکم دی پوښتې شابه ځه ټول راته ګورې بدمعشان کړی ته ګور د دا تا پرې تو خره نو ذکر ته د پکې ونګ جوړ کړی دا غوړې دا څنګه ماما خبر دې ما خو نه پیژاندې یاره په خبرې ته د سړی کار کوي خاصه نه سړی کار کوي مې پرې دوی دی نه سره به خانجي ګورم په شرمونه یو شرمونه مې بس ورشه کم کر دانی واشه خانجي انور الله له پکې لګي پیسې پرې خو دي دی چا که شوندت لپاره ورنه کې ها ابه خلکو بس خبره کې زوار زما خانجي خیال کا وخت یاره خو اما کوم ورته کې ډېر سره پروا مکو ما غری ساده ګل روان دي او کنه یا وای د خیرات او د زکات او د سرسایه پیسې بل طرف ته موړه د خیرات او د زکات د سرسایه پیسې بل طرف ته موړه راستا په کلی کې زمانه غریب نشته والسلام او پیسې مسره لاس کې دي ښا اوس وتره شمار یاره یم پیسې پرې دا اوس وته سګیم جوړو چې دا پیسې ته نه او کنه زما د خېټه کې در شو خدام مخ کې ځه راځه دا خدای دې خیر اوس دې په ګردنه دا پیسې ستل اوه خدایا غونډه دا په غلطه کړی دا دا مې ور ورده اله څه معنی پنده دیگه گوپی خوڑلو او پیتبری که پای شملیوز که یو ناکه خانه یو گشو ټول د خچې ځګره لمه بلاره ملش په ګوپی وړي نو د دې ګوپی مروړه خدا ما درځي دستارور دی او هم درځي دی وبخي درځي دې پری دی پم دومره سره کې چې دې په کپن د پن کما راګه دا مول وروره الکا دا مول خو دې دو الکا پم دا پکې کمیله شیطان نه راوځي شیطان نه دی دا کې شیطان نه وات دې به خو بنه دوه سنان نه میګیو خلم شیطان دا تا کې نه